دوستانو د موجب زلمی د غلط کار ویډیو اخر هم په لاس رااله که غواړئ چې تاسو هم وګورئ نو دلته سره په دې ویډیو کې دغه کلیپونه شریکوم تر اخره را سره دا ویډیو وګورئ چې تاسو هم دغه کلیپونه وګورئ بیا فیصله وکړئ چې یا دا حقیقت دی او که دروغ دی. دوستانو د پرون نه دغسې د موجب زلمی په باره کې خبرونه چلیږي چې د هغه د غلط کار څه ویډیوګانې وایرل شوي دي. دوستانو دغه خبر ډیر زیات په سوشل میډیا باندې خپور شو. موږ هم دغه باره کې ډیر کوشش وکړو او دغه معلومات هم ترلاسه کول غوښتل چې دغه ویډیو حقیقت معلوم کړو چې آیا دا دروغ دي او که رښتیا دي. نو دغه باره کې خو ډیرو ملګرو دا رای راکړلې او وی ویل چې دغه ویډیو حقیقت دی ځکه چې دغه د 3 کلیپونه دي چې هغه په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي او ډیرو ملګرو غوښتنه کوله. نو دوستانو دغه کلیپونه له تاسو سره شریکوو. تاسو دغه کلیپونه وګورئ بیا خپله فیصله وکړئ. د هغې نه پس موجب زلمی هم یو بیان راغی او وی ویل چې دغه ویډیو چا په AI ټول باندې جوړې کړې دي زما د بدنامولو کوشش یې کړی دی. دوستانو هغه په خپل پیج ویډیو هم اپلوډ کړی ویلي چې دغه ملزم گرفتار هم شو. دغه باره کې به هم له تاسو سره خبرونه شریکوو. خو دوستانو راځو دغه ویډیو طرف ته 3-4 ویډیوګانې دي. اول په واتساپ چلی دی بیا په سوشل میډیا باندې گردش کولو. نو دوستانو دغه ویډیو چې څومره هم موږ مزاحمت وکړو نو ډیره ده ځکه چې موجب زلمی یو غیرتي او نر پښتون دی او هر وخت یې ښې شاعرانې راوړي دي خو نه پوهېږو چې ولې دا خلک داسې کوي د یو بل عزتونه لوټ کوي. د دې نه مخکې هم داسې ډېرې ویډیوګانې د خلکو په نوم باندې وایرل شوي دي خو اوس د موجب زلمی چې یو ښه شاعر دی نو د هغه په نوم باندې دغسې غلطه ویډیو جوړه شوې ده او بیا په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې ده. اوس ته دې معلومه وي چې دغه ویډیو کې هیڅ حقیقت نشته دی. موجب زلمی دغه ویډیو وضاحت کړی دی ویلي دی چې دغه ملزم گرفتار شوی دی او هغه بیان ورکړی دی چې دغه ویډیو ما په AI ټول جوړه کړې وه. دغه ویډیو ټول حقیقت چې له تاسو سره مې شریک کړو. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي د نور تازه معلومات لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.